تازه او د افغانانو لپاره لوی زیری. نړیوال بانک د افغانستان ملي عواید 8 سلنه ډیر شوي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. نړیوال بانک د افغانستان په اړه په یوه نوي راپور کې ویلي چې د روان مالي کال په لومړیو 5 میاشتو کې د دغه هیواد ملي عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8 سلنه ډیر شوي دي. د دغه راپور له مخې د روان مالي کال په لومړیو 5 میاشتو کې به د افغانستان ملي عواید 88 میلیارده افغانۍ ته ورسیږي. که څه هم د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیاتوالی ښایي، خو له ټاکلي هدف څخه 7 میلیارده افغانۍ کمې دي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي د افغانستان صادرات هم د 2023 زیږدیز کال په لومړیو 7 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 سلنه ډیر شوي، خو د سکرو د صادراتو د کمښت له کبله میاشتنی صادرات کمیږي. په یاده موده کې واردات 22 سلنه زیات شوي او ارزښت یې 4.8 میلیارده ډالرو ته رسیدلی دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.